السلام علیکم دوستانو، زه مریض تاسو ګورئ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې به د یو فیسبوک آی ډي همیشه لپاره ختمولو طریقه زده کوو چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې یو فیسبوک آی ډي موږ د همیشه لپاره ډیلیټ کړو، ختم یې کړو. نو په دې ویډیو کې ډېر اسانه طریقه در زده کوم. ګورئ دوستانو، کله فیسبوک چې اپډیټ کېږي نو په هغه کې زموږ سیټینګ داسې نور ډېر آپشنې وي چې هغه چینج شي، بدل شي. بیا موږ تاسو کومه پخوانۍ طریقه چې زده کړې وي نو د اوسنۍ طریقې کې مونږ ګډ وډ شو، بیا نشو کولی نوی اپډیټ کې چې مونږ هغه آپشن را پیدا کړو په خپل سیټینګ کې. نو اوس همدغه طریقه در زده کوم. په دې باندې به ما مخکنۍ ویډیو هم جوړه کړې وه، خو په نننۍ ویډیو کې به مونږ تاسو دا طریقه زده کوو چې مونږ تاسو څنګه کولی شو چې وغواړو یو فیسبوک آی ډي داسې ډیلیټ کړو چې د هر چا نه د میسنجر نه هم ورکه شي، د سرچ نه هم ورکه شي، یعنې د ټول فیسبوک آی ډي نه ورکه شي. کوم کسانو سره چې تاسو ملګري وئ د هغې نه هم مکمله ورکه شي، زموږ فیسبوک آی ډي مکمله ډیلیټ شي. په کم نمبر په کم ایمیل مو چې جوړوي تاسو غواړئ خپل آی ډي ډیلیټ کړئ نو بالکل یې ډیلیټ کولی شئ. نو د ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو. د دې نه مخکې یو هیله در څخه کېږي چې دا ویډیو حتما یو څو ګروپونو کې در سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ. که تاسو څه پوښتنې کول غواړئ موږ را روانه ویډیو د څه شي په باره کې جوړه کړو دا هم راته کمنټ کړئ. نو اوس همدې طریقې ته ورځو دوستانو چې موږ تاسو څنګه د خپل فیسبوک آی ډي چې کوم دا ډیلیټ کړو. نو تاسو د موبایل سکرین مو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، موبایل سکرین ته تاسو ګورئ دوستانو. کله چې تاسو فیسبوک ته راشئ په فیسبوک کې به تاسو په درو کیلو باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته ښکاري، تاسو په هوم باندې وئ، تاسو به دلته کې په درو کیلو باندې په فیسبوک کې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره به تاسو لاندې راشئ. لاندې راتلو سره دوستانو دلته کې به تاسو ته سیټینګ آپشن درکړي، په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. په سیټینګ باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو اوس دلته کې ما هم هغه آپشن ډېر وکتو خو نو د هغه ډیلیټ آپشن چې کوم نه و. مخکې به ګورئ تاسو چې پرسنل انفارمیشن ته راغلی، پرسنل انفارمیشن کې به لاندې تاسو ته ښکاري مانیج اکاونټ باندې به کله چې تاسو کلیک وکړو دوستانو د طریقه چې زه دا تاسو ته A to Z در زده کوم. دلته کې به موږ تاسو ته ډي اکټیو اکاونټ آپشن هم راکولو، د ډیلیټ آپشن به هم راکولو. اوس هغه آپشن چې کوم دی زما په آی ډي کې نه ښیي، کیدای شي ډېرې داسې آی ډي وي چې ستاسو آی ډي کې هم هغه د فیسبوک آی ډي ډیلیټ کولو آپشن نه درکوي. نو د دې لپاره به تاسو دوستانو څه شی کوئ، ګورئ دلته کې به تاسو ولیکئ. تاسو کله چې راغلی پرسنل انفارمیشن تاسو ته راغلو، ګوره پروفایل راځي، پروفایل سیټینګ راځي، اکاونټ راځي، اکاونټ پسې بیا تاسو ته پرسنل انفارمیشن راځي. دې ځای ته چې کله تاسو ورسېږئ دلته کې به تاسو ته بره د سرچ آپشن درکوي، سرچ سیټینګ. په دې سرچ سیټینګ کې به تاسو ولیکئ ډیلیټ. ډیلیټ مو چې ولیکلو تاسو ته به راشي ډیلیټ ستاسو د فیسبوک آی ډي نامو، بیا به لیکلی وي پروفایل اینډ انفارمیشن. په دې آپشن باندې به تاسو څه شی وکړئ، کلیک وکړئ دوستانو. په دې باندې مو چې کلیک وکړو اوس به تاسو ته هغه آپشن راشي چې تاسو غواړئ چې خپله فیسبوک آی ډي ډیلیټ کړئ یا یې ډي اکټیو کړئ. دلته کې موږ تاسو ته دوه آپشن راکوي، په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. په دې دوه آپشنو کې تاسو اولنی آپشن ګورئ ډي اکټیو اکاونټ لیکلی دی. دې سره دا کېږي چې تاسو خپل اکاونټ ډي اکټیو کولی شئ. کله مو چې په دې باندې انشاءالله په دې باندې زه تاسو ته ویډیو جوړوم، اوس موږ تاسو زده کوو چې خپل اکاونټ څنګه ډیلیټ کړو. ښه دوستانو دلته کې به تاسو ته دویم آپشن لیکلی وي ډیلیټ اکاونټ. نو په ډیلیټ اکاونټ باندې خپله د کوم ټیک مارک چې دی دا سلیکټ کړئ، هغې وروسته کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیټشن په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورو اوس دلته کې تاسو ته راځي چې ستاسو کوم په دې باندې د پیج پروفایل پیج وي هم سلیکټ شوی دی، ورسره تاسو آی ډي به هم راشي. دلته کې به تاسو کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته وایي چې ستاسو آی ډي چې کوم دی د کومې وجې څخه تاسو ډیلیټ کول غواړئ. په تاسو صرف لاندې تاسو ته ښکاري کنټینیو ټو اکاونټ باندې لاندې تاسو ته کوم آپشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې په دې باندې کلیک کولو سره بیا تاسو لاندې راشئ. ګورئ دلته کې ستاسو پیجونه وایي او ستاسو پیجونه راشي، ستاسو ټول معلومات راشي. دلته کې تاسو ته وایي هم که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو انفارمیشن کوم ځای ته بل ځای ته ټرانسفر کول غواړئ یا تاسو خپل معلومات چې کوم دی ګورئ دلته کې د ډاونلوډ انفو آپشن درکوي. ستاسو خپل معلومات ډاونلوډ کول غواړئ بالکل یې ډاونلوډ کولی شئ. دغه شان تاسو ته یو څو نور آپشن هم درکوي، خو د دې نه وروسته تاسو ته ډیلیټ اکاونټ آپشن درکوي. په ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. په ډیلیټ اکاونټ باندې دوستانو کلیک کولو سره به یو څه انتظار ورته وکړئ.
دوستانو سره لوډینګ کوي دوستانو دلته کې به تاسو ته پاسورډ نه ووایي. ګورئ دوستانو کومه ستاسو د فیسبوک آی ډي چې کوم پاسورډ وي هغه ورکړئ، بیا تاسو په کنټینیو اپشن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د فیسبوک آی ډي به د همیشه لپاره د فیسبوک څخه ډیلیټ شي. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو دا طریقه زده کړه چې خپله د فیسبوک آی ډي څنګه ډیلیټ کولی شو. روانه ویډیو کې انشاءالله نوره هم خوندور سیټینګ در پېژنمو. نو که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ، د ویډیو لایک هم کړئ، که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. دوستانو تر بلې ویډیو د لیاله په امان.